السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه درته چمتو کړي دي، په دې هیله چې خوښ مو شي. بي پي ایل کې حمزه هوتک ښه توپچونه وکړه، لوبه یې هم وګټل. د بنګلادیش پریمیر لیګ د نن ورځې په دویمه لوبه کې کریم جنت 12 منډې جوړې کړې، یوه وکټ یې واخیست. حمزه هوتک بیا زبردسته لوبه ترسره کړه، 2 وکټ یې واخیستې. ابراهیم ځدران بیا په 2 منډو باندې اوټ شو او عثمان غني په 2 ناسوځېدلو منډو باندې پاتې شو. لوبه د ډاکا د منترز لوبډلې وګټل. وارنر د ټیسټ کرکټ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د استرالیا کرکټ لوبډلې اوپنر توپخونکي ډیویډ وارنر د ټیسټ کرکټ په اړه اندېښنه ښودلې ده او په راتلونکو 5 څخه تر 10 کلونو یې د 15 ورځنۍ فارمیټ د خراب راتلونکي وړاندوینه کوي. ډیویډ وارنر چې دا مهال 14 کاله عمر لري، وایي چې ځوان لوبغاړي د ټیسټ کرکټ په پرتله د 20 اورونو لیګونو ته ډیر لیواله دي او دغه لیګونه زیات خوښوي. د 20 اوریزه لیګونو او د پیسو له امله د نړۍ غوره لوبغاړي له نړیوال کرکټ سره لیوالتیا نه ښیي چې په دې لړ کې ټرینټ بولټ، جیمي نیشام او نور د لیګونو لوبولو لپاره خپل مرکزي قراردادونه پرېښودل. ډیویډ وارنر وایي زه غواړم هلکان د سور بال یا ټیسټ کرکټ لوبه وکړي او خپل میراث شاته پرېږدي. په دې وروستیو کې وضعیت په بشپړه توګه بدل شوی دی. ډیویډ وارنر په 2023 کال کې د هند پریمیر لیګ کې د ډیلی کیپټلز لپاره لوبیږي او د ریشب پنډ په نشتون کې به د یادې لوبډلې مشري وکړي. راپورونه وایي چې مکارټر په فزیکي ډول د انګلند د ډروپ شایر لوبډلې روزونکی دی، خو تر راتلونکي نړیوال جام به د پاکستان لوبډله په انلاین ډول روزي. د کرکټ د تاریخ لومړنی انلاین روزونکی د پاکستان کرکټ بورډ له مکارټر سره تړون ته نږدې شوی دی، مګر دا ځل به ارټر په انلاین ډول د پاکستاني لوبډلې روزنه کوي. نن یو ځل بیا د دوبۍ په 20 اوریزه نړیوال لیګ کې 4 افغان لوبغاړي ولوبېدل. نور احمد لکنډوال، رحمان الله ګربز، نوین الحق او محمد نبی. نور احمد لکنډوال په بالینګ کې په 4 اورونو کې 28 منډې ورکړې، 2 وکټ یې واخیستې. محمد نبی په 2 اورونو کې 19 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیسته. نوین الحق په 4 اورونو کې 19 منډې ورکړې، کومه وکټ یې وانه خیستل. دا لوبه د شارجه وریریز او ډیسرټ وایپرز لوبډلو ترمنځ ترسره شول. ډیسرټ وایپرز لوبډلې لومړی بیټینګ ترسره کړ، په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 148 منډې جوړې کړې. شارجه وریریز لوبډلې په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 116 منډې جوړې کړې، په 22 منډو یې دغه لوبه وبایلل. رحمان الله ګربز په 1 منډه باندې اوټ شو، محمد نبی ساحل په 1 منډه باندې اوټ شو. والټر تر ټولو ډېرې 22 منډې جوړې کړې او ورپسې نور احمد لکنډوال هم په 19 بالونو باندې 23 منډې جوړې کړې. نوین الحق هم 7 منډې جوړې کړې. دا لوبه دوی په 22 منډو باندې وبایلل. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک یې کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.